د نړۍ د پیدایښت څخه څومره وخت تیر شوی دی؟ آیا د انسانانو څخه مخکې په ځمکه کې څوک اوسېدل؟ انسانان څرنګه د لومړي ځل لپاره ځمکې ته راغلل؟ لرغونې امپراتورۍ او پاچاهان څرنګه واک ته ورسېدل؟ تاریخ ولې د لویو لویو جنګونو شاهد دی او آیا دغه جنګونو ګټه درلوده؟ تر ټولو لوی امپراتوریانې د چا وې؟ آیا تر اوسه دغه امپراتوریانې پاتې دي؟ د معاصر تاریخ هغه صفحې چې نالوستلې او پټې پاتې دي، او د افغانستان مکمل تاریخ. نو پښتو تاریخ سره یو ځای شئ چې پوښتنې مو حل شي.